وعلیکم سلام وعلیکم سلامونه چې تا پیوبه واړولې او مرغۍ ته جوړې شوې بیا دغه توتیانونه لکه رنګ تا چې لاړه چا رنګ ورکړی و یاره دا خبره خو صحیح خبره وه تا ویل دا توتیان دي او ما تا تل د دې دا مخوکې چې دي په دې سر کې د سري بوس دي او که څه خدای غر کا سر دې راله میراث تا په دې سر کې څه دي چې ته د خبره نه هغه چې ما څنګه وکړه دې ته مل دا مرغۍ دي دې ما ته مرغۍ نه دي مې څه دي چې ومې کتل ومې پې واړولې هغه مرغۍ وي تا وروسته ویلې چې کله د پیوبه واړولې شنې اوبه ترې روانې شوې شین رنګ ته روان شو شین رنګ ته روان شو نو ما بیا ورته وکتل هغه خړې مرغۍ وې او شین رنګ یې یاره وایي دې جمشیدي ډېر غټ کارنامه کړې ده سپورټرانو دا څه کارنامه یې کړې ده لوګانې که دغې راښکاره کړي څه کارنامه یې کړې ده څه یې ښکاره کړې ده باټینګړې ښکاره کړي دي باټینګړې ښکاره کړي دي دوه نیمبان او باټینګړ یاره نو سپورټرانو هلکه هغه دې کسه انډه مې ښکاره کړې ده وګوره انډې راولېږلې وي انډې راښکارې کړي دي هلکه دا د جمشیدي مال دی سپورټرانو دا خو ډېر بې حیا انسان دی نه نه دا خو ډېر بې شرمه دی چې دې انډې راښکاره کړي دي مال دی نو چې ښکاره کوي نو بس ښکاره دي که نه دا صرف او صرف تش کوینس دپاره خپل ځان تباه کوي لګیا دی تش کوینس دپاره دا خپل ځان ما د خدای قرآن دی چې ما ته څوک وایي چې یاره داسې وکړو دونه کوینس تو نالت دي شي په هغه کوینسو باندې څوک پیسه بې امتیازې کوي یا د اوچا صاحب چې انسان عزت پکې ني غیرت پکې ني منګه دیشي په سیوا پوه شئ نو خلک به څه کوي چې تش کوینسو دپاره به خپل ځان شرموي زمونږ کار د 2 روپو دپاره به ځان شرموي والله که دا بټر هم کولی وکړو دا د ګریوان هم کولی وکړو چاته د چا کار او دوی به روچتېږي او روان حرکتونه خو یې تباه و برباد کا ستا به کور کلي کې خلک بې غیرته انسانه شرم به تا کې ني یاره ورکې کوه دا څنګه سړی دی زه خو داریان یم غواړې هغه څه دغه سړی دی مړه ګووالی دی پرېږده هغه نه څه غواړي نه لکه بده خبره ده که نه ګوره ټول اوس دغه دي انډې رالیږي وي انډې راښکاره کړي او هغه هم پرېږده په لایب کې ورپسې ټول انډې لیږي نو دی څه وایي ستاسو داسې وکړم انډې مه رالیږئ خلکو ته کوي لګیا دي ما پسې انډې مه رالیږي نیچه دا خلک دوکې تا سره کوي هر وخت ما پسې ولې تېر غټ اختر کې لکۍ ګنډلې وه په غوی پسې لکۍ نه وه خدای دې هوښیار مه وه دروغ مه وایاستې دروغجنه ګنډلې وه داس مې لکۍ ورپورې ګنډلې وه یاره خندانه دې شین کړی وم والله یاره دا به داسې خبره وکړي که نه چې ماره به دا مازغه دې شاټ کړي په زول خبرې به دې هغه دغه نه ته غویه نه ته ورانو زما زوی دی یو کشر هغه د لکۍ نه ونیولو چې ورکړه لکۍ ته لږه ته وراتاو کړم چې ګوه لکۍ د هغه په لاس کې پرت پاتې شوه بونډې یار تش کوینسو دپاره تاسو دا غلط حرکتونه مه کوئ چې کله جامې شلوئ کله پرتوګونه شلوئ کله څه کوئ تو نالت دي شي او په تاسو دي شي خدای تباه کا په 200 روپۍ جوړوالي پاټک کې او بس هلته ویسي دا دې مونږ راشو که نه که چا راته سره لړه که رالړی که چا راته سره لړه نه کړ مونږ خو چاته دا نه وو چې هله خښتک شلو هله پلانې شلو هله ډینګنې شلو کار هم څه دی فضول خبرې دي ګورې دا شی نه دی په کار ګوره دا اخر ګوره ټیک دا گیم کوه په خپل حد کې گیم کوه ظالمان اخر پښتو وایي پښتو څه پنجابي خو نه وایي صحیح خبره ده دا زموږ پښتانه رونه دي دوی به څونه شرمېږي پښتو وایو مننه دغه خو نه کوو دغه وایم که نه پنجابي خو نه وایو نو ګوره خپل اصل اصول کې اوسېږئ پوه شوې خپلې لکه خپل عزت ساتئ دا غلط حرکتونه مه کوئ تش کوینسو دپاره تاسو دا مردار حرکتونه کوئ او که په دې کې دغه په دې کې که نه دا مشهورتیا چې ته په دې کې وې یاره په دې کې دا مشهورتیا وې که نه په رجامو شلولو کې پوه شوې که نه ماړو له مشهورتیا کوله نه میچازې په دې داسې مشهورتیا باندې وکړمه پشې په داسې مشهورتیا باندې خو څه په دې کې نه ده سم راځه په سړیتوب باندې راځه رنګ په سړیتوب باندې راځه سم کېنه پاسه سمې خبرې خپل ویوز سره وکړه خپلو کسانو سره وکړه دی وایي چې موږ څه وکړو